بسم الله الرحمن الرحیم. ننګرهار کې د طالبانو د سرې قطعې د 14 غړو په ګډون 18 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایت رسنیز دفتر وایي چې شیرزاد ولسوالۍ کې تېره شپه د هوایي بریدونو په پایله کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټاپیان دي. په وژل شویو کې 14 تنه د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې غړي او د خالد په نوم یو سرګروپ هم شامل دی. بلخوا کندوز کې 18 سیمه پولیس وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تېره شپه خان آباد ولسوالۍ په اختر تیپا برید کړی او 18 سیمه پولیس یې وژلي دي. د سرچینې په وینا جګړې شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ چې پکې د طالبانو د لهزري قطعې ګڼو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه د نیویارک ټایمز د راپور له مخې روانه میاشت په ټول افغانستان کې د موټر بم بریدونو، بمي چاودنو او هدفي وژنو پایله کې 40 حکومتي ځواکونو او 26 ملکیانو خپل ژوند بایللی دی. هوا غوره رسنیزه خبري شبکه سهیل شاهین وایي ځینې کړۍ غواړي د افغانستان هغه جهادي، علمي او مبارز کادرونه په نښه کړي کوم چې د راتلونکي اسلامي نظام په قیام او د هیواد په پرمختګ کې مؤثر رول لوبولی شي. دا کړۍ د هیواد او ولس دښمنان دي. نوموړی وایي اوس هم چې ځینې د یادو بریدونو او قتلونو مسؤل طالبان بولي، دا کار د اوبو چټلولو او بیا پکې د کعبانو نیولو په معنا دی. او دا هم وروستی لنډ بهرنی خبر. بایدن وایي یمن کې د سعودي په مشرۍ پوځي عملیات پای ته رسوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری مشخص کړ. بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په روسیې او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ بیرته عادي اعلان وکړ او دا یې هم واضحه کړه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر 4 کلنۍ واکمنۍ وروسته به د اداره په نړۍ کې د رهبرۍ په تړاو کوم اقدامات